السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو د ملګرو د یوه جواب ورکوم. یعنې ملګرو ستاسو په ملګرو کې یو ملګری ولو چې د موږ ته کمنټ کړی ولو، موږ ته ویلو ملګرو چې موږ څنګه کولی شو چې د یوټیوب هسټري ډیلیټ کړو. یعنې ملګرو د هغه ملګری نوم چې د آزاد معلومات ته، یعنې د دې څه کم د آی ډي نوم د آزاد معلومات ته، هغه دا پوښتنه کړې وله چې موږ څنګه کولی شو چې د یوټیوب هسټري ډیلیټ کړو. نو ملګری په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در وښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د هغه رقم چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې مستې لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې بیا هم تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو تر ټولو مخه به تاسو لاړ شئ خپل یوټیوب اکاونټ به خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو د خپل یوټیوب اکاونټ خلاص کړئ، دلته به داسې ملګرو دغه خپل یوټیوب اکاونټ کم لوګو تاسو وینئ، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به تاسو راشئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دلته ګور تاسو ډېر اپشنان درکوي، جنرل سو، اټو پلی سو، ډاونلوډ سو، د هغه رقم واچ اون ټي وي سو، هسټري اینډ پریویسي. ملګرو تاسو په هسټري اینډ پریویسي ته راسئ. ګوره ملګرو زه دلته یوار راځم خپله هسټري ګورم. دلته ګوره کله زه ما یو شی سرچ کړو، یو شی هم ګوره نشته. دلته زه لیکم کابل وینز. ګوره ملګرو ما کابل وینز سرچ کړی، دلته ما ته دا د یوټیوب چینل راواړوئ او د هغه رقم بېرته زه راځم. دلته یو بل یو شی آنلاین، دلته ګوره ملګرو ما ولیکئ چې آنلاین زده کړه پښتو، یعنې د خپل یوټیوب چینل نوم یې ولیکئ. ګوره زما د یوټیوب چینل دلته راغلی. ګوره ملګرو کله چې تاسو زما یوټیوب چینل سبسکرایبېدل غواړئ، نو صرف په صرف دغه نوم به ولیکئ، د هغه رقم به دا سو، په دې باندې کلیک وکړئ. د هغه رقم ګوره ملګرو دغه سبسکرایب بټن تاسو وینئ، په دې باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم د ګنټې نشان باندې به کلیک سره وکړئ. نو زما یوټیوب چینل به تاسو سبسکرایب کړئ، بیا چې زه هر وخت نوې ویډیو اپلوډوم تاسو ته به تر ټولو له مخه میسج درځي. نو ګوره ملګرو اوس زه رالم دغه ما سرچ کړلو. اوس ګوره ملګرو دلته ما دا شان سرچ کړو، اوس زه غواړم چې دا له دې څخه ختم کړم. نو ملګرو تاسو به راسئ، د هغه رقم ګوره ملګرو ما تاسو ته ویلي چې تاسو به د خپل یوټیوب اکاونټ ته ولاړ شئ. کله چې ملګرو تاسو خپل یوټیوب اکاونټ ته ولاړ شئ، د هغه رقم به ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، بیا به هسټري اینډ پریویسي. کله چې تاسو هسټري اینډ پریویسي کلیک کړئ، د هغه رقم ګوره ملګرو اول اپشن دا کلیر واچ هسټري. کله چې تاسو کلیر واچ هسټري ووایي، دا کوم شیان تاسو په یوټیوب کې کتلي دي، یعنې هغه که هر شی ولو هغه به له هغه ځای څخه ختم سي. او د هغه رقم کلیر سرچ هسټري ملګرو کوم شیان چې تاسو سرچ کړي، یعنې کله ما چې آنلاین زده کړه پښتو سرچ کړه، نو بیا به هغه له هغه ځای څخه څه شي ختم سي. نو ګوره کلیر سرچ هسټري د هغه رقم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته ولیکل چې سرچ هسټري کلیر دی، یعنې هغه چې سواله کلیر سله. بېرته ملګرو که چیرې زه په بیک باندې ولاړ سم، په بیک باندې ګوره زه ولاړم خپل یوټیوب اکاونټ ته، بېرته زه ځم خپل یوټیوب اکاونټ ته. کله چې خپل یوټیوب اکاونټ خلاص کړم، د هغه رقم که زه سرچ ته راسم، ګوره کابل وینز او آنلاین زده کړه پښتو، دا ما دواړه سرچ کړي ولو، هغه له دې څه سو ختم سو. نو ملګري دغه د آزاد معلومات پوښتنه وله چې موږ څنګه کولی شو چې د یوټیوب هسټري ډیلیټ کړو. نو دا هر ملګري ته دا ډیلیټولی سي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سوي. کوم ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د هغه رقم چینل در سره سبسکرایب کړئ. او ملګرو که تاسو هم یوه پوښتنه لرئ، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو هغه ویډیو هم زه ستاسې لپاره جوړه کړم. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.